اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نمک غوزه د ګوجر فارم د لوور سوات او بیا بالخصوص د ګوجر فارم ورسیز پاکستانیانو ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې هغه موږ له کومه چندره لګلې و 7 لک روپۍ وي نو هغه موږ وګرځېدو سروې وکړله چې سلیم وناخیل زموږ سره د چیرمن د تحصیل بابوزو او ورسره زموږ سره بختیروان صاحب شاهین صاحب دغه شان سید محمد صاحب خان بادر صاحب دلی بختیروان دا ټول زموږ سره بغزمین صاحب دلی دا زما سره وګرځېدو موږ سروې وکړله 140 نمونه موږ ولیکل او 5,000 روپۍ موږ په لفافو کې بندي کړې وې او هغه چې دی نو موږ هر یو کس له ور ورسولې که لږې وې که ډېرې وې خو مطلب دا دی چې لکه د هغه کسانو پیسې وې دا نن چې موږ تقسیمولې کم کسان چې په سعودي عرب کې خپله مزدوري کوي په سعودي عرب کې خپلو بچو له حلال رزق ګټي د خپلې بچو د خولې نه نوړې راوشکوله او رای وړې او په ملکن ډویژن کې د لوور سوات دغه مظلومانو سره دغه دک درد دغه په مسایلو کې په مشکلاتو چې کوم خلک بدلدل کې و دغه سره شریک شول او هغه ته چې دی نو نن پیسې ورسېدې او زموږ سره په دې پروګرام کې د جیل سوپرډنټ ایوب باچا او ورسره چې دی نو ډي اس پي اکبر حیات صاحب او زما د ګوجر فارم د ضلع سوات چې څومره ملګري وو هغو زموږ سره په دې کې شرکت وکړو نو زه یې پیره بیا د ورسیز پاکستانیانو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې الله دې هغه ښه لري چې وختن په وختن باندې زموږ سره مرسته کوي تعاون کوي مدد کوي دا بالکل موږ په میرټ باندې کړي کومو کسانو چې متره کورونه لکه راتاو شوي یا د خلکو سامانونه د خټو نه لید پید شو متره گزار کړي وو پرون چې موږ کوم ویزټ وکړو بل ورڅ ذکر زیدلې ما دا تر ورځي نو بالکل په ما باندې سر ګرځېد ورسره چې داس زګون ته لاړم چې لکه هلته کې هغه ځانانه وجړل چې یاره بچیا زموږ کار څه نشته نو مې بیبي کار خو نور د حکومت ته خو مطلب دا دی چې لکه موږ به ستاسو سره د خپل وس مطابق چې څونه زموږ ملګرو رالیږلي دي هغه به موږ به دغه باندې تقسیم کړو څونه چې رسېدې هغه به دله موږ درکړو نو موږ نن 140 کسانو ته چې دی نو دغه پیسې چې دی نو دغه هغه ور ورسولې او دا زموږ په سر باندې ډېر یو غټ بوج او هغه بوج چې دی نو نن موږ کوز کړو را روان پلانینګ زموږ دا دی چې کوم لیسټونه زموږ سره دا دي نو د هغې نه پس بیا چې دی نو متره رحیم آباد نه واله تر د مانیاره پورې دا د سلیم دل علاقه ده نو زما دا کوشش دی چې لکه موږ ته بل چا ویلي پیکیج به راکوي غټ به راکوي نو هم دغه طرف به پکې شامل شي او بیرکوټ به پکې شامل شي دې طرف نه به پکې هم بیا څه کسان به پکې موږ اخلو انشاءالله